سورة اللیل مکی صورت ته او په دې کې 21 ایتونه دي. په دې صورت کې دا خبره بیان شوې ده چې د انسانانو اعمال مختلف دي، د هر چا خپل کوشش دی. نو بیا د دوه قسمه اعمال دي. کوشش چې څومره هم خلک کوي د دوه قسمو ته برابرېږي. یو هغه دی چې کامیاب دي او بل هغه چې د تباهي په لار روان دي. نو چې ستا کومه خوښه هغه راونیسه. بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم دی په شپه باندې کله چې پټ کي نور لره. والنهار اذا تجلى، او قسم په ورځ کله چې روښانه شي. وما خلق الذكر والانثى، او قسم دی په هغه الله چې پیدا کړی دی نارینه او زنانه. ان سعیکم لشتا، یقینا کوشش تاسو خامخا مختلف دی. د چا عمل بیا د شپې په شان دی، نو د چا عمل هم بیا د دې ورځې په شان دی. فاما من اعطى واتقى، بس هر هغه چا چې ورکو مال او تقوا یې وکړه. وصدق بالحسنى، او تصدیق یې وکړو د جنت یا د توحید. فسنيسره لليسرى، نو زر دی چې اساني به ورکو د لره اسانۍ طرف ته. یعنی د نیکو اعمالو توفیق به ول ورکو، د دینداري به ورته اسانه کو الله وی. واما من بخل واستغنى، او هغه چا چې بخل یې وکړو او ځان یې بې پروا کو. وکذب بالحسنى، او تکذیب یې وکړو د ښایسته خبرې د توحید. فسنيسره للعسرى، نو زر دی چې اساني به ورکو د لره د سختۍ طرف ته. یعنی د خیر لارې به ورته ټولې سختې کو. دا د الله لوی عذاب دی چې یو انسان ته د خیر لارې بندي کي او د نیکو اعمالو توفیق ورته نه میلاویږي. وما یغني عنه ماله اذا تردى، او فایده به ورنکي د ته مال د کله چې دی پریوزي ورته. د ده چې بخل کو مال جمع کو، الله وی دا مال خو له به فایده هم نه ورکوي کله چې دی جهنم ته لاړ شي. ان علینا للهدى، یقینا زموږ په ذمه باندې خامخا لاره ښودي. وان لنا للآخرة والأولى، او یقینا خاص منګه او یقینا خاص زموږ دپاره خامخا آخرت او دنیا ده. فانذرتكم نارا تلظى، نو ما ویرولی تاسو د اور نه چې لمبې وهي. لا يصلاها الا الاشقى، نه به داخلیږي هغې ته مګر ډېر بدبخته. الذي كذب وتولى، هغه چې دروغجن یې وګڼو حق او مخې واړو د الله د بندګۍ نه. وسيجنبها الاتقى، او زر دی چې بچ به کړی شي د هغې نه ډېر تقوادار. الذي يؤتي ماله يتزكى، هغه چې ورکوي مال خپل ځان پاکوي. دا مال د الله په لار کې لګول دې سره انسان پاکیږي د ګناهونو نه، او دا مال هم پاکیږي. دا مؤمن سړی به د جهنم نه بچي، دا تقوادار. او دا چې مال لګوي د الله په لار کې او بیا ګوره دا مال ولې لګوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او نشتی د هیڅ چا دپاره د ده سره څه احسان چې د هغې بدله ورکړی کېږي. الله اکبر. دې چې د الله په لار کې مال لګوي یا په چا خرچه کوي، دې دپاره نه کوي چې چا ورسره ښه کړي دی د هغې بدل ورکوي. نه بیا دې څه دپاره لګیا دی. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر د پاره د لټولو د مخ د رب د چې اوچت دی، د الله رضا لټوي، د هغې دپاره مال لګوي. ولسوف یرضى، او خامخا زر ده چې دی به راضي شي، الله به دنه راضي شي او د دې ژوند به هم د خوشحالو شي.